سلامونه ګران دوستانو، تاسې سی افغانستان یوټیوب چینل ګورئ. زمونږ ځینو دوستانو پوښتنې کړې وې د واتساپ او د میسنجر له لارې. د دوستانو له ډلې نه د نور په نوم یو دوست پوښتنه کړې وه، استاد سلام، مینه څه وي، کوم تعریف لري، یعنی انسان څنګه پوه شي چې په رښتیا مین دی یا فقط داسې فکر کوي او دا یوازې وهم دی. بیا دوی ته مونږ په تېره خپرونه کې د مینې، وابستګۍ، محبت او عشق د دې په اړه چې مونږ کومه تېره خپرونه کړې وه په سی افغانستان چینل باندې، هغه خپرونه مو ورته ولېږله. دغه دوست چې دا خپرونه ولیدله ویې ویل چې دې خپرونې ډېره مرسته له مونږ سره وکړه. نو بیا دوی ته یو بله پوښتنه پیدا شوې. مونږ په ویډیو کې ویلي وو چې د یو چا د هیرولو، یو څوک چې ته هیروې یا یو عادت چې پرېږدې، ته چې په یو چا پسې وابسته یې یا د یو چا معتاد یې، نو دا تقریبا 3 کاله وخت نیسي. بیا د دوست پوښتنه کړې وه چې مونږ باید 3 کاله په تمه شو. ګورئ، په تمه کېږئ مه، اقدام وکئ، تمرین وکئ د هیرولو. یعنی که تاسې وغواړئ دا 3 کاله 3 ورځو ته هم راوستلی شئ، که تاسې وغواړئ د هغه 3 کاله 1 ورځې ته هم راوستلی شئ. یعنی که چیرته یو څوک وغواړي چې یو څوک هیر کړي، د دې لپاره خپل تمرینات دي، خپلې لارې چارې دي. له هغو څخه مثلا ځینې دا دي چې ته چې غواړې یو څوک هیر کړي، خپل مینه هیره کړي، ته باید هغه نور تعقیب نه کړي. یعنی په ټولنیزو شبکو کې بلاک کړي، په ټولنیزو شبکو کې تعقیب نه کړي، هغه ځایونه او هغه نښې نښانې چې تا ته مقابل شخص در په یادوي هغه ته پرېږدې. نو که داسې کار تا متواتر 1 اونۍ تر 2 اونیو پورې وکړه، تا ته بیا اړتیا نشته چې ته 3 کاله په دې تمه پاتې شي چې زما د وابستګۍ یا زما د احتیاط چې ما په هغه کس پورې عادت اخیستی دی هغه ورک کړم. ته به بیا په 1 هفته او 1.5 هفته کې به ته بیخي یو عادي او یو نارمل انسان بشي. ته به دا درک کړي چې ژوند یوازې هماغه کس نه و، یعنی دا ژوند په یوه کس پورې تړل یا په یوه کس پورې تکیه کول دا به له ځان سره بې انصافي وي. موږ باید تر هر څه لومړی د ځان درناوی وکړو. د ځان درناوی دا ده چې ته خپل نارینه غرور یا ته خپل ښځینه غرور د یو چا پښو ته ور نه غورځوې. که چېرته ته ځان ته درناوی ولرې، نور خلک هم تا ته احترام او درناوی کولی شي. خو که ته ځان ته درناوی ونه لرې، ته اعتماد به نفس ونه لرې، ته عزت نفس ونه لرې، له نورو هم بیا هغه توقع مه کوه. کومې ځانګړنې چې ته غواړې په مقابل شخص کې واوسي، هغه ځانګړنې باید ته لومړی په خپل ځان کې پیدا کړې. یعنې لومړی باید هغه ځانګړنې ته ولرې تر څو ته یې له نورو هم توقع او امید ولرې. نو د یو چا د هیرولو لپاره 3 کاله په تمه پاتې کېدل، یا مثلا دې ته چې ته صبر چې وخت سره به مې هیر شي، خپله نه هیریږي، ته به یې هیروې. سمه ده، مینه غیر ارادي دی، یعنی ته به نه غواړې چې ته مینه وکړې، خو دا پیښیږي که نه. یو کار کول دي په خپله په اختیاري ډول یا په ارادي ډول، یو کېدل دي. د مینه چې دا کیږي، یعنی په ارادي ډول کیږي، پیښیږي. کله چې دا په ارادي ډول پیښیږي، بیا له دې نه راوتل بیا ستا کار دی. له دې وابستګۍ نه، له دې تړښت نه، له دې احتیاط نه چې تا په هغه کس پورې اخیستی دی، له دې نه راوتل بیا تا پورې اړه لري چې ته څه رقم په کومو رویشونو له کوم رویشونو باید ته کار واخلې تر څو ته له دې احتیاطه، له دې وابستګۍ، له دې مینې، له دې محبته ستاسې په اصطلاح
له دې عشقه ته خلاصون ومومې. مینه ځورول نه کوي. ارواپوهنیز تعریف یې داسې دی. مینه مهرباني ده. مینه ښکلې ده. مینه هغه ده چې تا ته خوښي در وبخي. مینه خادي ده. مینه خوښي ده. مینه د روح سکون ده. هغه څه چې له تا نه دا سکون اخلي، له تا نه دا خوښي اخلي، له تا نه دا خادي اخلي، له تا نه د ژوند خوند اخلي، له تا نه د ژوند لذت اخلي، هغه مینه نه ده. هغې ته موږ وابستګي وایو، هغې ته موږ تړښت وایو، هغې ته موږ عادت وایو. موږ په یو چا پورې تړل شوي یو، موږ په یو چا پورې عادت شوي یو، موږ د یو چا معتاد شوي یو. اعتیاد څنګه چې یو انسان په مخدره موادو معتاد کیږي، عیني مسله د وابستګۍ هم دی چې ته کله چې له یو چا سره، مونږ ورته د مینې نوم ږدو، مونږ او تاسې مینه ورته وایو، خو هغه ته عادت کړی دی له یو چا سره، له یو چا سره د خبرو کولو عادت دی کړی، له یو چا سره د لیدلو عادت دی کړی دی. او چې کله ته هغه ونه وینې یا له هغه سره خبرې ونه کړې، ته رنځېږې، ته ځورېږې. په مینه کې رنځ او ځور نشته. او دا چې ته ځورېږې، دا ته له خپل عادته ځورېږې. مثلا که یو معتاد سړي ته سګرټ، مثلا یو څوک د سګرټ څښي، یا یو څوک د نسوار کوي، یا یو څوک د چرس کوي، یا یو څوک د الکول او مشروبات څښي، که هغوی ته هغه ونه رسېږي، هغه نشهیي مواد ورته ونه رسېږي، دغه سړی بیا ناروغ کیږي، یا مثلا په مختلفو ربړو اخته کیږي، رنځېږي، ځورېږي په هغه څه پسې چې ده ته نه رسېږي که نه. عیني مسله د مینې د احتیاط دی. ته چې په یو چا پورې یو چا سره د عادت کړی دی، د هغه غږ وانه اورې یا له هغه سره ونه وینې، نو ته عینا داسې ځورېږي لکه یو نشهیي کس ته چې نشهیي مواد ور نه رسېږي، لکه څنګه چې هغه ځورېږي دغسې ته هم ځورېږي. یو پوډري ته چې پوډر ونه رسېږي، دا پوډري څه کوي؟ یا مثلا ځان ګري، ډېر په تنګي، خلکو ته مثلا له خلکو نه پیسې غواړي، یا مثلا ژاړي، یو رقم اکټونه کوي، مقصد ډېر غیر نورمال اکټونه. ولې چې دی چې څه شي پورې عادت دی، هغه شی ورته نه دی رسېدلی، تر څو چې هغه ورته ورسېږي بیا دی نورمال کېږي. عیني مسله د مینې د احتیاط هم دی. تا ته چې هغه زنګ ونه وهي، ته خبرې وانه اورې، ته یې ونه وینې، ته غیر نورمال یې، ته ځورېږې. موبایل راخلې زنګ وهې، مثلا نه یې اوکې کوي، یا یې مثلا موبایل یې بند وي، موبایل راخلې په ځمکه یې ولې، یا مثلا دا خپل سرش کوي، یا دیوال په سوکانو وهې، یا دا سر دیوال سره وهې. دا ټول د احتیاط نښې نښانې دي. عینا لکه یو نشهیي چې ورته نشهیي مواد ونه رسېږي، داسې د مینې معتاد ته هم که چېرته د خپلې مینې لخوا پیغام را نشي، یا زنګ را نشي، یا مثلا د هغه خبرې وانه اوري، دا ډول اکټونه کوي، دا ډول فعالیتونه کوي. له دې څخه د خلاصون د لارو چارو په هکله موږ مخکې هم یادونه وکړه. ته یو فوق العاده انسان یې. یعنې موږ تل ډارېږو که نه چې موږ یو څوک له لاسه ورنکړو، خو موږ باید نن له ځانه دا وپوښتو چې آیا داسې څوک شته چې وډار شي چې موږ له لاسه ورنکړي؟ بله خبره ده چې د خپل فکر دومره مه راتنګوئ، په یو شخص پورې دومره مه رامحدودوئ چې تاسې بیخي دا ټول ژوند دوه تورو ته تکیه کوئ. دوه توري څه شی دي؟ ته او هې. ته د دومره ژوند ته کلمې ته مه تکیه کوئ.
دا تاسې له ځان سره بې انصافي کوئ دا تاسې له هغه نعمت سره بې انصافي کوئ چې د الله تعالی له لوري په تاسې باندې نازل شوی ژوند موږ ته ژوند په کار دی هو مینه خو مینه رنځ نه دی مینه ځورېدل نه دي مینه خوند دی مینه مهرباني ده مینه خوښي ده کله چې تاسې د شپې ویده کیږئ د سترګو د پټولو نه وروسته اخرنی کس چې ستاسې په ذهن کې راځي هماغه کس ستاسې د خوشحالۍ او د درد لامل ده که د خوشحالۍ لامل مې نو تاسې مین یئ که د درد لامل مې نو تاسې معتاد یئ یا مثلا یو بله څه ستونزه او عقده ورسره لرئ ویکټور هوګو وایي چې وایي تل هغه چا سره مینه وکړه چې د مینې وړ دي نه د مینې تږی یا وږی که نه ځکه چې وږی یوه ورځ مړیږي تاسې وړ اشخاصو ته ووینئ چې دا زما وړ دی که نه دا ماته څومره خوښي راکولی شي څومره یو بل سره مونږ خوشحاله اوسېدلی شو څومره مونږ له یو بل سره شادې شیبې درلودلی شو څومره زمونږ افکار سره جوړ دي دا مینه ده او لوږه چې ده لوږه د مینې لوږه د ځان مړولو خوب د عشق دا د آدم او د هوا د سترګو راز غني خان که ته د مینې لوږه ولرې که ته وږی واوسېږې ډوډۍ وخورې مړېږې مینه هم همداسې دی که ته د مینې وږی واوسېږې مینه تا ته ورسېده ته موړ شوې او چې موړ شو بیا چې څوک تا ته ډوډۍ ږدین تی نه خورې خورې بیا مینه هم داسې دی مینه که تا ته ورسېدله تی بس موړ شوې که نه اوس راځو چې مونږ په تېره خپرونه کې د مینې د واده په اړه ویلي وو چې په بله خپرونه کې مونږ د مینې د واده په اړه خبرې کوو په دې ډېر نه غږېږم ډېرې خپرونې مو په دې اړه مونږ کړي او له دوستانو سره مونږ ډېر موضوعات د دې په اړه شریک کړي دي چې د مینې د واده پایله ولې تر ډېره سلنه بده وي ولې چې مونږ مینه مخکې تعریف کړه چې خادي ده خوښي ده رنځ او ځور پکې نشته خو اما مونږ په رنځ او په ځور د رنځ او د ځور له لارې مونږ خپلې مینې ته رسیږو بیا هغه مینه مونږ راخپلوو یعنې مونږ وږي یو که نه مونږ د مینې وږي یو مینه څوک دی مقابل شخص دی مقابل شخص مونږ د مقابل شخص د مینې وږي یو هغه مینه که مونږ ته حاصله شوه حاصلول دا معنی چې وصل شو سره حمزه بابا وایي چې انتخاب وایه د چا ښه زړګیه نور وصل ما د وصل ارمان یوړو که چېرته مثلا تاسې وصل شوئ تاسې یو بل ته ورسېدئ ستاسې عادت پوره شه تاسې ته نشهیي مواد در ورسېدل معتاد وایي نشهیي مواد در ورسېدل آرام شوې خلاص مینه بیا دلته څه شوه یا مثلا ته د یو چا د مینې وږی یې غواړې هغه ته ورسېږي هغه تا ته رارسي یا ته وررسېږې ستا لوږه ختمېږي عیني مسله لکه د ډوډۍ ته وږی ډوډۍ درته ږدم ته ډوډۍ خورې ډوډۍ چې دې وخوړله بیا که زه تا ته چرګان او پلاونه او نور ډېر شیان کېږم ته خو موړ یې که نه موړ شوې قصه خلاصه د مینې لوږه هم همداسې دی د مینې اعتیاد هم همداسې دی کله چې درته ورسېده نو ته مړېږې خلاصه شوه قصه بیا چې کله چې واده مو وکړه واده مو چې وکړه ته خپلې مینې ته ورسېدې د مینې لوږه ستا ختمه شوه نو څنګه کېږي هغه احساسات چې تا له دې وړاندې درلودل بیا نه خو مقابل لوری چې ښځینه دی ښځینه ذات ډېر عاطفي هغوی بیا وایي چې ته هغسې نه یې پاتې په تا کې توپیر راغلی
ته اوس هغسې چلن نه کوې لکه مخکې چې دی کوو. دغه جنجالونه ورځ په ورځ زیاتیږي بالاخره په یو لوی تاوتریخوالي اوړي. مثلا یو بل ته بیا د جدا کېدو د بیلیدو تانې او دمکیانې ورکوي. یا مثلا وایي چې ته خو هغه نه یې که نه چې تا به ماته وایي چې I love you I miss you. اما ته به هم ځان سره دا وایي چې ووله زه خو هغه نه یم، خو ته به په دې پوهېږې چې زه هغه وخت وږی وم اوس موړ شوم راورسېدې. تا وصل یووړ، نورو خلکو د وصل ارمان یووړ. په دې وجه باندې څېړونکي ارواپوهان د مینې د واده پایله یو څه بده ګڼي. دا اوس چې کومې مینې دي دا احتیاط دی، دا معتادی دي، دا مینې نه دي. په مینه کې خو انسان ځان نه وهي، ځان نه زخمی کوي، ځورېږي نه. په مینه کې خوښي ده، مینه مهرباني ده، مینه د ژوند سرچینه ده، مینه تا ته روح بخي، مینه ستا روح ته سکون درکوي. خو اما برعکس ته پکې بې سکونه یې، له تا یې سکون اخیستی، ته تسکین نه یې، ته ارامه نه یې، ته باثباته نه یې. نو کله چې ته دومره غیر نارمل یې نو دا خو ته معتاد یې. بیا نو چې معتاد یې بیا چې تر څو تا ته هغه را رسېږي او ته ورسره واده کوې او ته د هغې وږی او معتاد اوسېږي، هغه چې تا ته راورسېده قصه خلاصه شوه. خو مقابل لورې بیا له تا نه هماغه عاطفي چلند، هماغه ډول د مینې لوږه غواړي. خو ته به موړ شوی یې، ته به وږی نه یې. بیا نو توصیه دا ده چې څه باید وشي، باید دا وشي که نه چې کله چې ستاسې په یو نفر باندې مینه راغله، تاسې له هغه سره عادت مه اخلئ. تاسې مستقیم تاسې د هغه په اړه پلټنه شروع کړئ، سرچ وکړئ. سرچ مې چې وکړه د ده ټول بیکګراونډ درته راوځي. سرچ څه ډول؟ عیني مثلا زه در سره عیني مثلا په فیسبوک کې چې لکه ته چې په یو چا پسې سرچ کوي، بیا یې اباوټ ته ځې که نه، بیا د هغه په اړه انفارمیشنز دي او معلومات. دغسې که ستاسې په چا باندې مینه راغله تاسې سرچ وکړئ، هغه د هغه په اړه معلومات پیدا کړئ. څوک دی، د کوم ځای دی، د شخصیت څه شی دی. ځای هم مهم نه دی، شخصیت، چلند، اروایي سلامتیا یې څومره ښه ده، څومره ښه نه ده. همدارنګه دی څومره سالم دی، دی به څومره زه او دی به څومره سره زما او د ده اړیکه به څومره سره سالمه واوسېږي، زما او د ده فکرونه به څومره سره جوړ واوسېږي، د ده کورنۍ څه ډول ده، د ده دوستان څنګه دي، د ده خپلوان څنګه دي، د ده هغه ټولنه چې دی پکې اوسي هغه څنګه ده، د ده ټولنیز نزاکتونه کوم دي. په دې اړه تاسې معلومات راجمع کوئ. له هغې وروسته بیا یا لایک کوئ یا ډسلایک کوئ. که مو لایک که له هغې وروسته بیا کمنټ کولی شئ. کمنټ وکئ، مثلا ووایئ چې زه تاسو ته داسې یو تمایل لرم یا داسې زه مینه لرم چې زه له تاسو سره واوسېږم، زه علاقه لرم چې زه تاسو سره ژوند وکړم، زما خوښیږي چې زه تاسو سره ژوند وکړم، زه فکر کوم چې زما ژوند به له تاسو سره ډېر آرام او باثباته وي، زه فکر کوم چې زه او ته سره جوړېدی شو. نو په دې اساس باندې زه غواړم چې دا اړیکه جوړه کړو او هغه خپله عمري اړیکې ته یو نوم ورکړو د واده. مثلا غواړم چې واده در سره وکړم.
ستا په اړه چې ما څومره معلومات وکړل سرچ مې وکړل هغې وروسته زه دې نتیجې ته راورسېدم چې زه له تا سره توافق ته رسېدلی شم دا به تر ټولو ښایي خو زمونږ برعکس مسله دا ده زمونږ مسله زمونږ د ټولنې مسله دا ده چې هغوی لومړی سرچ نه کوي هغوی لایک کوي کمنټ کوي خلاص مثلا یو څوک ویني دا خو والا ډېره ښایسته ده یا ډېر ښکلی ده بس بیا کمنټ وکړي چې آی لو یو زه تا سره مینه لرم او آی ویل میری یو زه به تا سره واده کوم بس هغه چې دا د هغې ته وویلې یا د هغه ته وویلې د هغه دنیا دې بدله کړه تاسې دغه جمله همداسې جمله مه ګڼئ دا د یو چا دنیا ور بدلوي آی لو یو یا زه تا سره مینه لرم ټوله دنیا دې ور بدله کړه کله چې دې ټوله دنیا ور بدله کړه بیا ستاسې دغه اړیکه هغه کېږي احساساتي کېږي جذباتي کېږي تر اعتیاده رسېږي تر اعتیاده چې ورسېدله بیا وروسته به بیا ستاسې یو څه وخت په همدې اړیکه کې اوسېږئ یو څه وخت په همدې اړیکه کې ځورېږئ رنځ وینئ بیا چې واده کوئ له هغې وروسته به بیا ستاسې هغه احساسات او جذبات هم ورو ورو مري نو لومړی هغه کار په کار دی لکه مخکې مې چې وویل سرچ دی له هغې وروسته لایک او ډسلایک دی بیا کمنټ دی که ډسلایک شي کمنټ ته اړتیا نشته او که لایک شي بیا کمنټ کولی شئ خو څه ډول کمنټ یا تبصره به تاسې داسې کوئ چې مثلا مخکې مې وویل زه علاقه لرم له تاسې سره ژوند وکړم زما خوښېږي له تاسې سره ژوند وکړم زما ستا د ژوند کولو دا روش خوښ شو زما ستا د ژوند کولو کومه مثلا د ژوند لپاره یا ته چې په خپل ژوند کې څوک لرې مور و پلار دوستان دی ټولنیزې اړیکې دي زه له دې هر څه اغېزمن شوم یا اغېزمنه شوم نو په دغو دلایلو باندې زما ژوند له تا سره جوړیږي نو تاسې هم کولی شئ زما په اړه معلومات وکئ که چېرته تاسې توافق ته ورسېدئ ما ته ووایئ چې بیا یو دغې اړیکې ته یو نوم ورکړو او که داسې نه له معتاد سړي نه چې هغه ستاسې معتاد دي لرې واوسېږئ عادت پرې ښودل کېږي واقعیت تریخ دی خو قبلوم یې مینه عادت وه زه عادت شوی وم نو د نن خپرونه همدومره په بله خپرونه کې بیا هم د یو بل دوست پوښتنه به راخلو تاسې کولی شئ چې له موږ نه د دې یوټیوب چینل او همدارنګه فیسبوک صفحه باندې سی افغانستان او د سی افغانستان په یوټیوب چینل باندې په همدغه ویډیو باندې هم کولی شئ کمنټ وکړئ او خپله پوښتنه مطرح کړئ او هماغه پوښتنې به بیا مونږ جوابوو او تاسې بیا په سی افغانستان یوټیوب چینل باندې خپل ځوابونه ترلاسه کړئ نو تر بلې خپرونې ښې چارې اروا مو ارامه